مخکی آیاتونو کې د يهوديانو دینی او عقیدوي خیانت او اغا ذکر شو غداری وسو د دوی د مالی او اقتصادي خیانت او مثال اغا ذکر کیا او دی آیت کې دا خبره ذکر کیا چې دوی د مسلمانانو باره کې د هیڅ غدارۍ نه ځان نه ساتي الله رب العزت د آیت کې خبر ورکړی دی چې د دوی نه بعضې داسې خلک دي چې په دوی باندې د ډیر مالو بروسا او اعتماد هغه کېدی شي نو د دوی نه بیا هم د ایمان تمه هغه کېدی شي او ځینې خلک په دې کې داسې دي چې د روپۍ اعتماد هم پې نشي کېدی نو هغه به منکر کېږي اگر که پیغمبر ور سره ولی نه خودي مگر علی به ورکیو چې همیشه د پاره ورته دروازه باندې ولاړوي چې لکه زماغه روپۍ راکا زماغه روپۍ راکا ومن اهل الكتاب او بعض د اهل کتابنا مفسرین ذکر کیا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ چاور سرا 1,000 او 200 اوقیا زر اغه ور سرا یو سلی سره کی خودلو نو عبداللہ ابن سلام راولی کی دو پا وقت بانی اغی ورطا ادا کلل فنحاس بن عزور یهودی یو سلی د قریشو 1 روپۍ اغی ور سره کی خودلا پای کیم خیانت وکړو او دا خیانتو کعب بن الاشرف یهودی که همو او عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ وی پا دی آیت کی دا امانتدارو خلقو نا مرادو نسوارا دی او د خیانت کوونکو نه مراد یهود دي او دی یهودو با دا ویلو چې د عربو مال منګلرا پاره طریقه باندې اغسل هغه جائز دي وې ځکه دا مشرکان دي نو دا دوی دروغ ویلو چې دا زمنګ د پاره جایز دي د هیڅ مال بغیر د شرعي طریقې نه اغسل جایز نه دي حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمایلی چا چې د چا مال د حاصلولو د پاره په دروغه قسم وخوړو نو دا به د الله سره په داسې حال کې میلاو شي چې الله به ترې ناراضه وي الله به ورته غوسه وي قنطار ویلې کېږي ډېر مال ته
نو قینطار ویلې کېږي ډېر مال ته او دینار ویلې کېږي لږ مال ته. او بعض علما وایي چې د سپینو زرو 80,000 درهمو دې ته قینطار ویلې کېږي. الا ما دمت علیه قائما، چې همیشه ورته په سر ولاړې چې شابه زما مال راکه شابه. نو ګوره چې دا د مخلوق سره دومره دوکه کوي نو د الله سره به خامخا خیانت کوي او د هغه حق به پټوي. د دې لپاره چې مشري رشوتونه دا ورته میلاو شي. ذالک بانهم، دا په دې وجه قالو چې دوی به ویل لیس علینا فی الامیین سبیل، نشته دی په موږ باندې په مال د اخیستلو دا میانو کې څه ګناه. سبیل نه مراد یې لارو د ملامتیا ده. او دا خبره دی امت کې په مولیانو کې دا مصیبت دی چې ته چاته ویل که مولا صاحب ته ویې سمه خبره ورته وکړه چې دا مال په سم ځای لګې یاره دوی نه خوړل پکار دي. او په دې وخت کې چې تېنه ونه خورې نو بیا به تېنه کله خورې ویه سړیا د دوی مال وی زمونږ دپاره دا جایز دی. او بیا تفسیر جواهر القرآن کی شیخ غلام اللہ خان سے او شیخ عبدالجبار سے وہ الہام الرحمن کی او مولیانوی کن مالی مردی خورد غازی او بعض علماء ویا چې د امانتدار نه مراد عبدالله ابن سلام او دو خیانتگر نه مراد کعب بن اشرف. بیا دلته علماء وایي چې د امانتداري او خیانت دا خو په هر دین والو کې شته ولې مسلمانانو کې نشته. امانتداریم پکې شته او خیانت هم پکې شته. نو په دې کې څه فایده ده چې د اهل کتاب مبارک وضاحت وکړو. یعنی خیانت او امانتداري دا خو په دې امت کې شته. نو څه فایده ده په دې کې چې د اهل کتاب مبارک وضاحت وکړو. نو یو جواب مفسرین دا ذکر کوي چې نور دینونو کې حرام خارش تا خو حلال نه غني او اهل کتاب هغه خلق دي چې دوی دغه پردي مالونه د ځان لپاره حلال غني. یو جواب دار. دویم جواب دار چې د دوی دا نظریه وا چې د امیانو د مالونو خوراکو دا د تورات حکم دی. د امیانو مالونو خوړل دوی دا ویلو چې دا د تورات حکم دی دا خوړل شي او دوی دا ویل چې په دې باندې عمل کولو کې اجر او ثواب دی. نو ځکه دا خاص ذکر کو. او بل دوی دا ویلو چې د دې مالونو اصلي مالکان منګیو او د نورو مالونه دا زمنا غصب شوي دي. نو دا زمونږ پریزه دا چې خپل مال مغصوبه پس طریقه باندې ځان د پاره حاصل کو
نو امام بغوی وی الله د دوی د نظریې رد کړي د دې خبرې رد کړي او بل دا په دې باندې رد د دې لپاره کوي چې د دې خلکو مالونو خوړلو کې ثواب شته نو تاسو کې خو بعضې نیکان شته نو هغې ولې بیا نه خوري چې تاسو یې خورئ او دې ته ثواب وایي نو هغه نیکان یې ولې نه خوري او امام طبري رحمه الله دریم جواب ذکر کړی دی چې الله بندگانو ته خبر ورکړی دی چې ګوره اهل کتاب باندې د خپلو مالونو اعتماد ونه کیا دوی رالګي د مؤمنانو مالونه خوړلو دا جائز غني حلال غني ذالک بانهم پدې کې د دوی هغه جرمونو ته اشاره کوي جرمونو ته اشاره ده یو دا چې ګوره پردي مالونه خوري او دویم دا داغه د پاره غلطو دلیلونه داغه د پاره ویا دا نن سبا چې دا دنیا پرست مولیان باطل پرست مولیان یو طرف ته د عوامو مسلمانانو مالونه خوري او بل طرف ته د دروغو قصې ورله جوړې کړي د دروغو باندې ورله جوړې کړي دا کار ټیک نه دی ذالک اشاره ده دغه خیانت او امانتو نه ادا کولو ته فل امین سبیلون فل امین پی اکل اموال الامیین یعنی په خوراکو د مالونو د امیانو کې سلاره یعنی ملامتي نشته ده کني تاسو دې بعضې مولیان نه چې د عوامو مال په هره طریقه باندې خوري ځان له نه تپوس وکړه دا کار ټیک دی سړی خوړل ته پکار دي بیا خو وی نه ورکوي چې په دې ګرمه ګرمه کې ونه وی خو زمونږ عوامو اصل خلاص خل سیلاب او وړاندې کبان دي بیا هم پې دغه د رسم او رواجو کارونه کوي او صحیح ځای کې مال هغه نه لګیا بیا د عربو مالو یهودیانو ولې جایز ګاڼه ولې حلال ګاڼه نو یو وجه دا ده دوی به ویله چې دا انسانان زمونږ غلامان دي او موږ سرداران یو او د مالک لپاره د خپل غلام مال خوړلو هغه جایز دی او دا خبره چې دوی کوله نو دوی کې ډېر تکبر و ډېر اولي و په دې کې دویم دا چې دوی کې ضد او تعصب او ضد او تعصب هغه په دې طریقه باندې و دوی بداویل کل من خالف دیننا یجوز قتله واکل ماله هر څوک چې زمونږ د دین او د مسلک خلافین او داغه قتل او داغه مال خوړلو جایز دی وی کل من خالف دیننا یجوز قتله واکل ماله هر څوک چې زمونږ د دین او د مسلک خلافی داغه وجل او داغه مال خوړلو دا جایز دی او بیا وی خاص تور باندې چې کله زمونږ خدمتونه کوي او مونږ ته وی سره راکوي دریم وجه دا ده کله به ویل چې ګوره مونږ اهل علم یو مونږ علم والا خلک یو او عربو هغه جاهلان دي نو دوی له پکار داري چې مونږ ته خپلو مالونه راکړي نو ګوره وی چې کله دوی مونږ ته مالونه نه راکوي خپله خوښه باندې مالونه نه راکوي په صحیح ځای کې نه لګوي نو موږ له دا حق شته چې موږ ورسره په هره طریقه باندې دوکه وکړو د هغې نه مال والو او د نن سبا زمانې دا بعضې مولیان دوی مو یره جي اسم په سم ځای کې نه لګوي
او کله داسې وي سړیا ته خو اسم نه خوري ته خو اسم نه علي نو ولې دې ورته ویل چې دا پلان کې شه مراوړه ته خو نه علي نو مونږ خو الو کنه دار دې پاره کوي او دا بدعتیانو کې بعض مشرکانو کې دا کارونه غشتا بلا من اوفا بعهده بلکې چاچ پرواله وکړو بعهده په خپل لوز واتقى ويرد الله فإن الله يحب المتقين نو الله منك یاد متقیانو سرا نو دلته معنا دادا بلا علیہم سبیل او په دوی باندې ملامتی اشتا په دوی باندې ملامتی اشتا لیکن کوم خلکو کې چې تقوا وي د الله په وادو باندې پابند وي والله دا غوي سره مینه کوي که ارسو کوي او پدې کې اشاره ده خبره ته چې ګوره تورات انجیل سمرا چې دینونه دي ادیان هغې ټول کې دې خبرې ته ظلم وی چې د چا مال با په ناحقه طریقه باندې هغه بنالې بې اجازته به د چا مال هغه بنالې ومن اهل الكتاب او بعض د اهل کتابونه من اغسوک دی انت امنه کتو امین وګرځوي هغه لره بقنطارن په یو لویه خزانه یؤدیه الیک نو درکوي ومنهم او بعض په دې کې من هغه دی انت امنه کامین وګرځوي د لره بدینارینه په یوه روپیه لا یؤدیه الیک نو نه درکوي تا ته الا ما دمت علیه قائما مگر کامیشه وی تو دته ولاړه ذالک بانهم دا په دی وجه قالو چې دی بویل لیس علینا بالامین سبیل چې نشتا په مونږ په مال دا غستلو د امیانو کې سبیلون سګونه ويقولون وعدي على الله فالله الكذب دروغ وهم يعلمون او دی خبوئیگی بلا بشکا من اغسو کو او پانچ پروالیو کی بیادی پوادد اللہ واتقاو تقواو کی فإن اللہ يحب المتقین یقینا اللہ محبت کیو د متقیان سرا اللهم قوینا فی رضاک واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم نحن معك لازم نفعل الله ممكن ده مصيبه كالب برات ديني دنيا